اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو په چات جی پی ټي کې د تېرو ورځو چات کوم شیان چې موږ سرچ کړي، کوم معلومات چې موږ لټولي، هغو ته څنګه موږ لاسرسی لرلی شو، یعنې اکسس. چې تاسې په چات جی پی ټي په دغه کې تاسې ولیکئ او تاسې انټر وکئ، نو هغه ټول معلومات چې تاسو ته چات جی پی ټي درکړي او تاسې کومې پوښتنې درنه کړي، هغه ټول په دغه ځای کې ذخیره کیږي. لکه که چېرې تاسې ګورئ، دا ګوره ښیي چې په کومه ورځ تا دغه معلومات جوړ کړي. ټوډی دا د نن ورځې دی، کولی سئ په دې باندې کلک کړئ. راځئ د تېره ورځ، د نورو د لسو ورځو، د 7 ورځو او داسې لاندې نور. نو ته کولی سې بیا له دغو تاسې دغه ذخیره سوي دي، دغې ته ته بیا اکسس یا لاسرسی ولرې. لکه مثالا په دغه ځای کې ما چې ده، نو که چېرې موږ دلته راسو په دغه ځای کې ما په دغه پوښتنه ترنه کړې ده، نو که چېرې زه دا پرې کلیک کړمه نو ما ته به یې راخلاصه کړي. لکه مثالا موږ خو دغه تیار معلومات لیکلي، دا ګوره لکه دا د کرنسي، لکه دغه د میجر، لکه د مهمو پیسو کرنسي دغه معلومات دي. خو که چېرې موږ دلته ولیکو افغانستان کرنسي، نو موږ چې انټر وکړو نو موږ ته به د افغانستان معلومات لکه دغه هغه به راکړي د دغې کوډ. لکه دې ته بیا ضرورت نشته چې موږ بیا له سره راځو په دغه ځای کې دغه ورته لیکو. نو هر کله چې تاسې دغه د تېرو ورځو لکه هسټوري کې یو درنه دا خلاص کړئ، دغه ټوله میموري سیف ده. لکه بیا دې ته ضرورت نشته چې تا خو دغه 5-6 ورځې کړی. نو خو که چېرې ته دلته راسې، دلته لکه مثالا داسې ده د پیسو په باره کې ده، تاسې دلته لکه دلته چې زه پاکستان ورته لیکم، نو ګوره ما ته به اوس د پاکستان کرنسي راکړي. نو که چېرې تاسې د تېرو ورځو خپلو لکه هسټوري ته هم لاسرسی، لکه مثالا کلیک هم که اوپن کړه، بیا تاسې دې ته ضرورت نشته چې له سره معلومات ورکړئ چات جي پي ټي ته بیا ورکړئ. نه، چات جي پي ټي په ټول په ذهن کې چې دي دغه چی په باره کې ده، تا کومه پوښتنه درنه کړې ده، نو تاسې هره پوښتنه ترنه وکړئ د همغې په کرنسي به درکوي. ځکه چې موږ په دغه ځای کې د مهمو د ګورئ د میجر کرنسي پوښتنه ترنه کړې وه. نو که چېرې موږ دلته هغه ولیکو USA یا لکه یونایټډ سټیټ اف امریکا، نو موږ سینټر وکړو نو موږ ته به دي لکه د یونایټډ سټیټ دغه کرنسي لکه مهمې د پیسې به لکه کوډ غونته به یې راکړي. ځکه چې موږ په دغه ځای کې دغه څنګه چې موږ دغه جوړ کړی پوښتنه هم چې اولنۍ ترې کړې ده، هغه د میجر کرنسیز ده. په دغه ځای کې نورې هم دي، تاسې کولی شئ لکه مثالا بیا ټولو ته تاسې لاسرسی ولرئ. په ده باندې کلیک کړئ، ګوره دا به تاسو ته خلاص کړي. په ده کلیک کړئ، هر یو باندې چې تاسې کلیک کړئ هماغه تاته دلته خلاصوي. کومه په تېرو ورځو کې چې تا معلومات لټولي وي. نو موږ زده کړو چې څنګه موږ کولی شو خپلو تېرو ورځو هسټوري ته لکه مثالا دغه تېرو ورځو کوم معلومات چې موږ لټلي د هغې ته اکسس یعنې لاسرسی ولرو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.